په کم خوی او په کم صفت باندې ته خوشحاله یې. د انبیاو علیهم السلام په خوی او صفت خوشحاله یې چې په تا کې وي، او که د شیطانانو په صفت او خوی باندې چې په تا کې د شیطانانو خوی او صفت وي. دا دواړه په قرآن کریم کې راغلي. د نورو خلکو د عامو انسانانو وړتیا منل، په هغوی کې چې کوم صفتونه وي او ښه خویونه وي، ځانګړتیاوې وي، دا منل، په هغه اعتراف کول، دا د انبیاو علیهم السلام خوی او صفت و. د موسی او هارون علیهم السلام په قصه کې راځي، قرآن کریم دا وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واخی هارون هو افصح مني. موسی علیه السلام خپل رب ته وویل چې زما ورور هارون علیه السلام دا په وینا کې تر ما فصیح دی، تر ما ډېره ښه او خلاصه وینا کولی شي، هغه زما سره نبي کړ. او دا چې د نورو خلکو عامو انسانانو وړتیاوې نه مني، ځانګړتیاو څخه انکار کوي، د هغوی ښو صفتونو څخه انکار کوي، بس فقط ځان یې پېژندلی چې زه یم بس خلاص، دا د شیطان صفت او خوی دی. په قرآن کریم کې د شیطان لعین او د آدم علیه السلام په قصه کې راځي چې کله شیطان ته دا وویل سول چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، شیطان دا وویل انا خیر منه، زه تر ده یعنی آدم علیه السلام خیر یم، غوره یم، ښه یم. په هغه کې چې الله پاک کومې ځانګړتیاوې ایښې وې، ده د هغه نه انکار وکړي، بس فقط خپل ځان پېژندی، غرور یې وکړي، تکبر یې کوي، د نورو ځانګړتیاوې نه منلې. نو دا د شیطان خوی دی. نن سبا ډېر انسانان فقط ځان پېژني، بس دا ځان هر څه ورته معلومیږي. په بل چا کې چې هر څومره ښه صفتونه وي، هر څومره ښه ځانګړتیاوې او وړتیاوې وي، دغسې انکار کوي، هغه نه مني. دا ډېر بد خوی او ډېر بد صفت دی. لکه مخکې تاسو ته ما مثال ووایي، نو د نورو ځانګړتیاوې منل او د هغوی وړتیاوې منل و ښو صفتونو ته یې ښه ویل، بس دا د انبیاو علیهم السلام خوی دا په ځان کې راوله. د شیطان د خویه او صفته ځان وساته. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.